نظریه باندې امت د قرآن ورکړی شو. دا قرآن دومره لوی نعمت دی چې د دنیا او د آخرت څومره مسلې دي هغه ټولې په دې قرآن باندې حل کېږي. او هر یو بنده چې الله ته نږدېوالی غواړي، نږدېکت غواړي، نو هغه د دې قرآن په ذریعه باندې الله ته نږدې کېږي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په خوب کې د الله دیدار کړی دی. نو د الله پاک نه تپوس وکړه چې پروردګاره ستا بنده تا ته په څه نږدې کېږي؟ الله پاک ورته وفرمایل چې په تلاوت د قرآن. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دوباره تپوس وکړه چې دا بنده د قرآن په معنا باندې پوهېږي او که نه پوهېږي؟ الله پاک ورته وفرمایل چې که پوهېږي او که نه پوهېږي، خو په تلاوت د قرآن دی دا بنده الله ته نږدې کېږي.